ارکوی پیژندل شوي څیرې د سولې پروسه کې خپل رول ادا کړي. ارکوی تمه لري چې د سولې په پروسه کې پیژندل شوي څیرې خپل رول ادا کړي. دا خبره د ولسمشر مرستیال بیان د وخان میناپال وروسته تر هغې رسنیو ته وکړه چې یو شمېر سیاسي څیرو د ملي مصالحې په شورا کې خپل غړیتوب نه دی منلی. حکومت د شنبې په ورځ د عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د غړو نوملړ اعلان کړ. یکشنبه پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي مصالحې په عالي شورا کې خپل غړیتوب رد کړ. کرزي په خپل فیسبوک او ټویټر په دې اړه په بیانونو کې ویلي وو چې دی د سولې لپاره هڅه د افغانستان د ټولو خلکو ملي هڅه بولي او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي، خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. تر حامد کرزي وروسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم چې د ملي مصالحې عالي شورا په اعلان شوو 46 غړو کې شامل د خپل شمولیت رد کړ. ښاغلي رباني په فیسبوک پوسټ کې لیکلي چې جمعیت ګوند آن خپل مشر د سولې په لار کې قرباني کړ او چمتو دی چې په دې برخه کې هر ډول قرباني ورکړي، خو له دې چې مشوره ورسره نه ده شوې د ملي مصالحې په شورا کې ونډه نه اخلي. د ملي مصالحې عالي شورا د غړو د نوملړ په اړه تر ټولو وروستی غبرګون بیګا د مالیې د پخواني وزیر او په اسلام آباد کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیلوال و چې انتقاد کړی سوله که د سولې په نوم د غنایمو ویش. د عمر زاخیلوال دا ټویټ چې ځینې نور مسایل له هغې ډلې په څو دندو د یو شخص په ګمارنې انتقاد کړی د پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټویټره بیا خپاره شول. ارګ په دې اړه رسما څه نه دي ویلي، خو عارف صمیم د چارو اداري یو سلاکار چې پخوا د ولسمشر مرستیال ویاند هم و په ټویټر کې لیکلي چې حکومت د کال 400 میلیونه افغانۍ پخواني ولسمشر کرزي ته ورکوي او په تر ټولو خوندي کور کې اوسیږي. نو د په خبره آیا اوس یې وخت نه دی چې له دې امتیازاتو تیر شي؟ د ملي مصالحې عالي شورا د غړو نوملړ په اړه دا تازه غبرګونونه داسې وخت رامنځته شوي چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې څو واره ویلي وو چې روانه اونۍ بین الافغاني خبرې کوي.